محترم حاضرینو، د تیرو جمعو څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج د واقعې یو څه حصہ بیانو. چونکې وخت ډېر کمی د وخت د کمی په تقاضا باندې نو هغه واقعه همیشه فایته په کامله طریقه باندې نه رسیږي. نن هم زستاسو حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج د واقعې یو څه حصہ پیښوم. دی واقعه کې چې څومره خبرې راځي، څومره نصیحتونه راځي او د زندګۍ تیرولو څومره بهترین لارې چارې راځي، الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته پر هغه باندې ژوند را نصیب کړي او هم دې پر هغه باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. تیره جمعه کې مې دا خبره کړې وره چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر چې کله د بیت الله څخه بیت المقدس ته رسېدی نو لاره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 4 ځای باندې 2 رکعات لمونځ وکړ او هم دغه رقم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته یو ځل دنیا په مصنوعي شکل او دویم ځل په اصلي شکل باندې رافیش شوه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته شیطان د یو بوډا په شکل باندې رافیسو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته د یهودیت او د نصرانیت ارواحان رافیسلو او د خپل امت څخه ګناهګار انسانان پیغمبر علیه السلام په مختلفو عذابو کې مبتلا ولیدل. چې کله د سفر مبارک هغه پای ته رسیږي د دې حالاتو واقعاتو ټولو څخه تیریږي نو مخته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د بیت المقدس دروازه ښکاره کیږي، ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوله حصہ د سفر د بیت الله څخه در بیت المقدس پورې وه. د بیت المقدس دروازې ته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قافله رسیږي نو د بیت المقدس دروازه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بوراق سره شو کیږي. د بیت المقدس د دروازې سره څنګ ته یو صخره د ډبره د پراغي باندې بوراق تړي او د بوراق د تړلو سورسته پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام په مرګرتیا کې بیت المقدس ته ورننوځي. چې کله بیت المقدس ته ننوته نو بیت المقدس کې ډېر ازدحام دی او ډېر رش دی او ډېر مخلوق راټول دی. د ټولو څخه مخکې د پیغمبر علیه السلام نظر پر یو دراز قد انسان باندې چې هغې ته الله تعالی ډېر لوړ قد و قامت ورکړی و. پیغمبر علیه السلام ته په نظر باندې هغه انسان ورلی. د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې دا دراز قد والا انسان څوک دی؟ هغه ورته دا د ټوله انسانیت پلار حضرت آدم علیه السلام دی. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته حضرت آدم علیه السلام ته سلام ووایه. پیغمبر علیه السلام هغې ته سلام ووایه، هغې په وعلیکم باندې جواب ورکړي. دې دوران کې د حضرت آدم علیه السلام سره نور هیڅ سلام و کلام نه اوس. دویم ځل پیغمبر علیه السلام یو خوبصورت انسان چې د هغې د ږیرې او د سر ویښتان اکثره حصه سپین دي او هغې ته الله تعالی داسې شکل ورکړی دی چې د هغې شکل د پیغمبر علیه السلام د شکل سره ډېر نږدې دی، ډېر ورسره میلاویږي. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې دا ښایسته او خوبصورت انسان څوک دی؟ ورته دا ابو الانبیاء حضرت ابراهیم علیه السلام دی. حضرت جبرائیل علیه السلام بیا ورته حضرت ابراهیم علیه السلام ته سلام وکړه. پیغمبر علیه السلام د هغې سره بیا سلام او سوال و جواب وکړي. دریم نمبر باندې حضرت موسی علیه السلام ویني، د هغې سره هم سلام کوي. حضرت عیسی علیه السلام ویني، د هغې سره هم سلام کوي. چې کله دغه ملاقاتونه بیت المقدس کې د پیغمبر علیه السلام هغې پای ته رسیږي نو حضرت جبرائیل علیه السلام پر صخره د بیت المقدس باندې پورته سو. غټ کاڼه او غټه ګاره پر دې سربیره وخاته. په ډېر لوړ اواز باندې حضرت جبرائیل علیه السلام اذان نارې کوي چې د هغې اواز الله تعالی در 14 طبقه پورې ورسوي. په ټولو اسمانونو کې، په ټولو مځکو کې، په شرق او په غرب، په جنوب او شمال کې الله تعالی د اواز سره خور کوي. چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام اواز او اذان پای ته رسوي نو دې وخت کې د اسمان دروازې ټولې را خلاصې سوې چې په اسمان کې په 9 طبقه کې څومره ملایکې دي هغې ټولې را شوه سوې او مځکه کې چې څومره ملایکې دي هغې ټولې سره را جمع سوې او بیت المقدس کې صفونه برابر سو، صفونه جوړ سو او ډېر عظیم صفونه دي چې بیت المقدس ټوله ډک دی او ځنګلونه او د مځکې سر ټوله ډک دی او د مځکې صدر اسمانه پورې فضا ټوله د صفونو ډکه ده
او ټول انبیا په صفو کې ولاړ دي، لیکن د دې څخه مخکې چې د امام مسله ده، د امام مسله خالی ولاړه ده. د اسمانو ملائکې دي، د الله تعالی د عرش ملائکې دي، د مځکې او د څوارلس طبقه ملائکې دي، او 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران هغه ټول په دې انتظار کې دي چې د دې قوم د امامت مستحق بسوکي، د دې قوم مقتدا بسوکي، د دې قوم امام بسوکي، د دې قوم پیشوا بسوکي. په ټولو انبیاو کې د هر نبی دا تمنا ده چې د دې قوم امامت زما په نصیب سي، لیکن ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله تعالی فضل او احسان او چې الله تعالی غوښته هغه چاته ور نصیب کړي. د صفونو څخه حضرت جبرائیل علیه السلام مختره وته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې در لاس ونیوه او ورته محمد ته د چا انتظار کوي؟ دا 14 طبقه ملائکه دي، دا ټول انبیا دي، دا ستاد د امامت په انتظار دي، دا محفل ټول ستاد لپاره جوړ شوی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوسته د امامت پر مسله باندې ودراوي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 رکعات المنځ ادا کړي، د لمانځه کولو څخه وروسته حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په غوږ کې ورته محمد دا درته معلومه سو چې د کوم قوم امامت دی په نصیب سو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته معلومات نه راته اوس ورته د مځکې پر مخ 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران دي، او د اسمانو 9 طبقه ملائکې دي، او 9 طبقه د مځکې د کونې د اطرافو ټولي ملائکې دي، هغې ټولو ستا په امامت کې نن منځ ادا کوي او ته د دې ټولو قوم مقتدا او پیشوا سوې. چې کله جماعت وسو لمونځ وسو د هغې څه وروسته انبیاو ته دا ور معلومه سوله چې د دې محفل چې کوم مهمان و، د دې محفل چې کوم میلمه و، او د دې محفل چې کوم شهزاده و، هغه دغه ذات چې کله یو ځای محفل جوړي د یو خاص میلمه په خاطر باندې جوړي، هغه میلمه چا لیدلی نه وي، نو چې کله هغه میلمه محفل ته راسي په ابتدا کې ډېر څوک نه پیژني، هغه د محفل خلک ټول شاوخوا په دې انسانانو کې ګوري چې کوم یو میلمه دی، لیکن چې کله بیا د هغه میلمه نوم واخیستل سي، د هغې علامه او نشانه بیان سي، د هغې انتخاب وسي او هغې په هغه محفل کې ښکاره سي، بیا نو ټول خلک ورباندې راټول سي، د هغې سره ملاقات کوي او د هغې عزت او احترام کوي. چې کله جماعت وسو لمونځ وسو 2 رکعاته، نو د انبیاو ټوله ډله پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې راټوله سوه، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مابین کې دی د یو حلقې په شکل پر راټول دي. د ملاقات څخه وروسته حضرت ابراهیم علیه السلام اول خپل تحمید روان کړي، ورته زه خو د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی زه ابراهیم خلیل جوړ کم، زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی د نمرود د اور سماته نجات راکړي، او زه د الله تعالی حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی زما په نسل کې بشمار انبیا پیدا کو، ځکه د ابراهیم علیه السلام په نسل کې 10,000 انبیا رالو. ابراهیم علیه السلام ته د ابو الانبیا د ټولو انبیاو د پلار لقب ورکول کېده. د هغې څه وروسته 2 نمبر باندې حضرت موسی علیه السلام هغه وایي زه د الله تعالی حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی په ټوله انسانیت کې زه کلیم جوړ کم چې زما سره پر کوی تور باندې خبرې وکړي. زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی فرعون غوندې جابر زما په وجه باندې هلاک کړي، او زه د الله تعالی حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی زه صاحب المعجزات کوم او ماته په مځکه کې ډېرې ښکاره معجزات را نصیب کړي، او زما قوم چې بني اسرائیل و هغه د قبطیانو د فرعونیانو پر ځای باندې آباد کړل. چې کله حضرت موسی علیه السلام خپل حمد پای ته ورسوي، نو حضرت داود علیه السلام خپل حمد وایي چې زه د الله تعالی حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی ماته ډېر عظیم بادشاهت راکړي، وعلمنا منطق الطير، الله تعالی د مرغانو په ژبه باندې زه پوه کړم، او زما په لاس کې الله تعالی اوسپنه د وړو غوندې نرمه کړه، او د هغې څخه چې کومې زغرې ما جوړې کړې د امت د دې انسانیت دپاره در قیامته پورې د دفاع ذریعه ده. د حضرت داود علیه السلام څخه وروسته چې حمد ادا کړي، حضرت سلیمان علیه السلام ادا کړي. وایي زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی ماته ډېره عظیمه شهنشاهي راکړه، ماته الله تعالی باد مسخر کړي چې در کومې ځایه پورې بتلم په یو سهار کې په ما باندې د 2 میاشتې مزل کولی سو، او په یو ماښام کې په ما باندې د 2 میاشتې مزل کولی سو. حضرت عیسی علیه السلام وایي زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی خپله کلمه او خپل روح جوړ کړم، او زه الله تعالی په دې مخلوقاتو کې بې پلاره انسان پیدا کړم، او زما د پیدایش په خاطر الله تعالی خپل قدرت دې ټول انسانیت ته ورښکاره کړي.
او زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله زما په دم باندې مړي را ژوندي کړل. زه د الله حمد په دې باندې وایم چې الله زما په دم باندې مورزاده ړندو انسانانو ته شفا ورکړه، هغې ته بینایي او سترګې وله ورکړي. چې کله ټول خپل حمدونه وویل، په آخر کې پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي الحمدلله ارسلني رحمة للعالمین. زه بیا د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی در قیامته پورې زه رحمت وګرځو، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. بیا ورته زه د الله حمد پر دې باندې وایم وانزل علی الفرقان فيه بیان لكل شیء. الله تعالی ما ته داسې آسماني کتاب را نصیب کړي چې په هغې کې د هر څه بیان سته در قیامته پورې به چلیږي. بیا ورته زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې شرح لي صدري ووضع عني وزري. الله ما ته شرح صدر را په نصیب کړي، الم نشرح لك صدرك ووضع عني وزري، چې زما څه کوم خطا سوي د هغې متعلق الله راته لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورته زه د الله حمد پر دې باندې ورفع لي ذکري. الله تعالی زما نوم د خپل نامه سره ملګری کوي، چې کوم ځای کې د الله نوم یادیږي اکثریت زما نوم ورسره یادیږي. وجعلني فاتحا وخاتما. الله تعالی د ټول انسانیت ابتدام زما سه وکړه، ځکه حضرت آدم علیه السلام وایي چې زه ما ته چې الله ژوند راکړی، زما اول نظر د الله پر عرش باندې ولګېدی، پر عرش باندې د ټولو څه مخکې دا کلمه لیکلې وه لا اله الا الله محمد رسول الله. او زه د الله حمد پر دې باندې وایم چې الله تعالی زه د ټولو انبیاو اخرنی جوړ. چې کله مجلس پای ته ورسېدی، اوس د چا حمد ډېر شو؟ حضرت ابراهیم علیه السلام را وړاندې سو، هغه فیصله کړي. ورته انبیاو ستاسو حمدونه ما واورېدو، د دې ذات حمد هم ما واورېدی، لیکن د دې ذات افضلیت ستاسو پر ذواتو باندې ډېر زیات دی. ستاسو چې کم صفتونه خوبیانې په ځان کې بیان کې، کم صفتونه کم حمدونه مې بیان کو، هغې اکثره د جسم سره تعلق لري. لکه حضرت داود علیه السلام وایي ما ته حکومت را کول سو، سلیمان علیه السلام وایي ما ته حکومت را کول سو، فلان وایي زما په لاس باندې الله مړي را ژوندي کړل، فلان وایي الله زما په دعا باندې مورزاده ړندانو ته بینایي ورکړله. نو د دې ټولو د صفاتو د حمدونو تعلق دا د اجسامو سره و، لیکن د دې ذات د صفت او د دې ذات د هغه حمد تعلق هغې ټولو د روحانو سره و. نو ستاسو هغې جسمانی صفتونه د هغې روحاني صفتونه، او ستاسو هغه صفتونه چې هغه فاني دي ډېر ژر ختمیږي، او دې ذات چې د ځان کوم صفتونه بیان کول هغه ټوله دایمي دي، ځکه در قیامته پورې چلیږي. نو ځکه زما د طرفه دا فیصله ده چې د دې ذات د صفاتو مقابله په بل هیڅ چا کې نسته، او دا هغه ذات چې لا يمكن الثنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، چې د الله د ذات سره لاندې کم فضیلت د کم چا په نصیب او هغه د دغه ذات په نصیب دی. چې کله مجلس پای ته ورسېدی، د دې څه وروسته حضرت جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام د بیت المقدس دروازې ته رارسوي. د بیت المقدس دروازه کې پیغمبر علیه السلام ته یو زینه راشوه کیږي. د زینې د راشوه کېدو څخه مخکې پیغمبر علیه السلام ته دوه لوښي راپیش، په یو کې شیدې پرتې دي، په یو کې شراب پراته دي. پیغمبر علیه السلام ته چې کله د فرشتو په ذریعه هغه لوښي پیش، پیغمبر علیه السلام د شرابو څخه نفرت وکړي، او د ځان دپاره د څښلو دپاره انتخاب د شیدو وکړي، او شیدې ځان له راواخیستې. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته یا رسول الله اخترت الفطره، تا د خپل امت دپاره د خپل ځان دپاره فطرت اختیار کړي. که چیرې تا شراب قبول کړي وی، که چیرې د خپلې څښلو دپاره تا د شرابو انتخاب کړی وی، بیا به ستا امت په سخته غوایت او په سخته سرکشي کې راغلی وی. لیکن چې کله تا شیدې اختیار کړې، نو د هغې په خاطر تا فطرت اختیار کړې، او ستا امت اکثریت انسانانو ته به الله تعالی پر فطرت او پر دین باندې عمل ور نصیب کړي. ځکه شراب هغه شی دی چې هغې به اخرنی ستا پر امت باندې الله تعالی حراموي، او د شراب حرمت پر دې امت باندې، او شراب د دې امت دپاره عظیمه ګناه بلل سوې ده. ځکه پیغمبر علیه السلام به ویل الخمر جماع الاسم، شراب دا د ټولو ګناهونو مجموعه ده. چې کم کم نصیبه انسان د شرابو په عادت کې راسي، هغې بیا پر قتل هم صرفه نه لري، هغې بیا پر زنا باندې هم صرفه نه لري، هغې بیا پر غلا باندې هم صرفه نه لري، هغې د مسلمان پر وینه تویولو هم صرفه نه لري. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي زما امت کې که څوک په شرابو باندې عادت سي،
چې کله د قیامت په میدان کې راسي د هغې مخ به تک توري، د هغې سترګې به تکې شنې وي، د هغې د دې خولې سبب پر دې ځګره باندې داسې لاړې را بهیږي چې د هغې سبب دومره بدبویي ولاړه سي چې ټول اهل جهنم به ټول اهل قیامت به د جهنم څخه دومره بد نه وړي لکه د لاړو د بدبویي څخه چې څومره بد. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله شرابي په مخه در علیه السلام به نه ورته وایست، چې کله ناجوړه سو پوښتنې له به نه ورځي، چې کله مړ سو په جنازه کې به شرکت نه کوي او د مرګ بعد به د مسلمانانو په مقبره او په ادره کې نه ایږدي. نو ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام په هغې دوو لوښو کې د ځان دپاره فطرت اختیار کوي او د فطرت شکل د شیدو وي، نو پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغه ځای باندې شیدې انتخاب کړي. د هغې څه وروسته زینه راشه وسوه د بیت المقدس پر دروازه باندې، او بهترین زینه ده چې د هغې یو طرف او بل طرف در اول اسمانه پورې هغه ټولو ملایکو نیولی دی. د هغې اوله درجه ده د سرو زرو ده، دویمې د ملغلرو ده، درېمې د یاقوتو ده. پر هغه زینه باندې پیغمبر علیه صلات وسلام اسمانو ته پورته سو. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورسره دی. د اول اسمان دروازې ته چې ورسېدی، روایتو کې راځي د اول اسمان پر کومه دروازه چې پیغمبر علیه السلام ورتلی هغې ته باب الحفظ وایي. پر هغه دروازه چې کومې ملایکه مقرره وله هغې ملایکې ته اسماعیل ویل کیږي. هغه ملایکه الله تعالی داسې مخلوق جوړ کړی وله چې د هغې سرپرستی د هغې در لاس لاندې الله تعالی 80,000 ملایکې ګرځولې وې، او کومې 80,000 ملایکې چې وې د دې هرې ملایکې در لاس بیا نورې 80,000 وې، او هغه ملایکه د پیدایش څخه تر دې ورځې پورې پر دې دروازه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام په انتظار وه چې ورځ به یو ذات راځي او پر دې دروازه به پورته کېږي، زه به د هغې دیدار کوم. چې کله باب الحفظ ته پیغمبر علیه صلات وسلام ورسېدی، نو حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام هغه دروازه وټکوله. چې ویې ټکوله هغه ملایکه پوښتنه کوي چې څوک یې؟ حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام د ځان تعارف کوي چې جبرائیل یم. هغه دویمه پوښتنه ځین کوي چې من معک، څوک در سره دی؟ نو هغه ورته وایي چې محمد عربي قریشي هاشمي مدني صلی الله علیه وسلم را سره دی، او هغه څوک را سره دی چې نن اسمانونه ټول د استقبال دپاره ښایسته دي. هغه څوک را سره دی چې الله تعالی د ټولو انبیاو د ټولو رسولانو سردار ګرځولی دی. هغه ملایکې د اسمان دروازه خلاصه که پیغمبر علیه السلام ورننوتی. هغه ملایکې د پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر قدر وکړي او ډېر احترام او په ډېر عزت سره پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغه ځای پر یو مسند باندې کښېنوی چې د دې په تصرف کې څومره د اول اسمان ملایکې وې، هغې ټولې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راطلب کړي، چې هغه ټولو ملایکو د پیغمبر علیه صلات وسلام ملاقات وکړي. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام د اول اسمان سیر کوي. اول اسمان باندې پیغمبر علیه السلام څه ولیدل؟ که ګوري یو دراز قد والا انسان ناست دی، هغې ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی دی. د هغې راسته لاسته یو څه خصمانان دي چې هغه ډېر روحاني شکل لري، او د هغې چپه لاسته یو څه تور خصمانان دي چې هغوی د تورو میږیانو او د تورو خصمانانو شکل لري. د هغې راسته لاسته یوه دروازه خلاصه ده چې د هغې څخه ډېره زیاته خوشبویي راځي. د هغې چپه لاسته بله دروازه خلاصه ده چې د هغې څخه ډېره سخته بدبویي راځي. هغه ذات چې دې دروازې ته وګوري نو د هغې زړه رنګ باندې د خوشحالۍ اثاري، او چې دې دروازې ته وګوري هغوی په ژړا باندې اخته سي. پیغمبر علیه صلات وسلام چې پر اول اسمان باندې دا خبره ولیدله، دستي د حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام څخه پوښتنه کوي، ای جبرائیله دا څوک دی او دا څنګه دروازه ده، او چې دې دروازې ته دی وګوري په خندا سي، چې دې بلې دروازې ته وګوري په ژړا سي. ورته د دې په حقیقت او په حکمت باندې مې پوه. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورته دا د ټول انسانیت پلار حضرت آدم علیه السلام دی. ورته چې کوم آدم سره ستا اوس په بیت المقدس کې ملاقات وسو، ورته کوم راسته طرف ته چې روښانه خصمانان دي، دا د هغې اولاد ارواحان دي، روحان دي چې کوم اولادونه د فرمانبرداره دي، په هر ملت کې، په هر مذهب کې، په هر دین کې د خپل نبی پر ترتیب باندې چلیدلی دي. او چې چپه لاسته کوم ارواحان د تورو خصمانانو پر شکل دي، دا د هغه اولاده ده چې کومه اولاده په هره زمانه کې د خپل نبی په نافرماني کې راغلی ده. ورته راسته لاسته چې کومه دروازه خلاصه ده، دا دروازه د جنت ده، او چپه لاسته چې کومه دروازه خلاصه ده، دا دروازه د جهنم ده.
ورته دی چې کله راسته لاسته دی ارواحانو ته ګوري نو د اولاد په شورز باندې پلار ډیر خوشاله کیږي، نو ځکه دا د شی ورځې اولاد دی. او چې کله دی اولاد ته ګوري چې دا اوس الله تعالی جهنم ته اختیار کړی دی، نو په دې خاطر د هغې اولادو پر بد حالت باندې دته ژړا ورځي، ورته در قیامته پورې پر دغه ځای ناست دی او دا عمل کوي. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته حضرت آدم علیه السلام ته سلام وکړه. پیغمبر علیه السلام نږدې ورغلی، حضرت آدم علیه السلام ته سلام وکړي. د سلام وروسته هغه په دې الفاظو د هغې استقبال او ښه راغلی کوي، ورته مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، زما خپل صالح بچی دی او زما خپل صالح نبی دی، نو زه دې نبي ته او دې بچي ته په ښه شکل ښه راغلاست وایم. په مرحبا الفاظو د هغې استقبال کوي. چې کله د اول اسمان سر خلاص، دویم اسمان ته پیغمبر علیه السلام پورته کیږي. دویم اسمان باندې د پیغمبر علیه السلام د کومو انبیاو سره ملاقات وسو؟ د حضرت عیسی علیه السلام، د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات وسو. چې کله د هغې حضور ته ورپېښېږي، هغې بیا په دې الفاظو د ده استقبال کوي، مرحبا بالابن صالح و بالنبي صالح، دې صالح نبي ته او دې صالح بچي ته موږ ښه راغلاست وایو. چې کله د دویم اسمانه څخه پورته سو، دریم اسمان باندې پیغمبر علیه السلام د چا سره ملاقات کیږي؟ پر دریم اسمان باندې د پیغمبر علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات کیږي، چې هغې بیا دته مرحبا وایي، هغې بیا دته ښه استقبال کوي او د ده د ښه راغلي کلمات وایي او دته پر دې معراج باندې مبارکي ورکوي. پیغمبر علیه السلام وایي پر دریم اسمان چې ما د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وسو، حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی داسې حسن ورکړی و چې د هغې په مقابل کې چې دا نور مخلوقات دي، د هغې مثال د ستورو، د حضرت یوسف علیه السلام مثال د سپوږمۍ و. لکه سپوږمۍ چې د ستورو په مقابل کې څومره رڼا لري، د عام انسانیت په مقابل کې حضرت یوسف علیه السلام ته الله داسې حسن او ښایست ورکړی. حضرت یوسف علیه السلام سره چې تیریږي، پر څلورم اسمان باندې حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات دی. حضرت ادریس علیه السلام چې کله مخ له راله استقبالي کلمات ادا کړو، پیغمبر علیه السلام هغې ته د جنت مبارکي ورکوي. ځکه د ادریس علیه السلام په باره کې زموږ قرآن هم دا وایي ورفعناه مکانا علیا، ادریس علیه السلام الله ډېر لوړ مقام ته ورساوی. ډېر محدثین او ډېر مفسرین پر دې باندې دي چې الله تعالی د قیامت څخه مخکې ادریس علیه السلام مکان علی څخه جنت مراد دی، الله جنتو ته ورساوی. د پیغمبر علیه السلام چې کله هغې ته د جنت مبارکي ورکوي، هغه ورته محمد ما ته به د جنت څه مبارکي راکړي؟ ورته جنتي یم لیکن د جنت مزه او خوند مې نه دی لیدلی. ورته چې د جنت کم محل ته ورښکاره سم، د هغې محل د طرفه پر ما باندې آواز کېږي چې دا د آخرني نبي د یو امتي محل دی، د هغې څه مخکې څوک نسي ورننوتلی. ورته چې کله د جنت دروازې ته ورسم، هغه جنت دا دروازه دا غږ راباندې کوي چې انها محرمة علی الانبیاء قبل دخولک، هره دروازه دا راته وایي چې جنت پر ټولو انبیاو حرام دی چې در څو پورې ته نه یې ورغلی. نو ما د جنت یو محل لیدلی نه دی، ما د جنت یو منظر لیدلی نه دی چې در څو پورې ته دې جنتو ته نه یې راغلی، در هغې وخته پورې پر ټولو انبیاو حرام. آخر حضرت ادریس علیه السلام وی یا محمد، اے محمد، کاش الله مې دا تمنا پر کړې وی چې الله تعالی صرف ستا په امت کې شمارلی وی، دا به زما دپاره ډېر لوی نیکبختي. حضرت ادریس علیه السلام څخه چې پیغمبر علیه السلام تیریږي، په پنځم اسمان باندې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات. حضرت هارون علیه السلام بیا پیغمبر علیه السلام ته استقبالي کلمات وړاندې کوي. هارون علیه السلام باندې د بني اسرائیلو څه کسان راټول دي، حضرت هارون علیه السلام پر هغې پنځم اسمان باندې هغې ته د دعوت او د دین یو څه خبره کوي. د حضرت هارون علیه السلام سره د سلام و کلام څخه وروسته شپږم اسمان ته پورته سو. شپږم اسمان باندې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات. حضرت موسی علیه السلام چې کله د پیغمبر علیه السلام راتګ ویني، هغې ته خپل استقبالي کلمات مرحبا بالنبي صالح والابن صالح باندې چې کله پیغمبر علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام سره روانېږي، حضرت موسی علیه السلام ژړا شروع کړه. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې حضرت موسی علیه السلام ولې ژاړي؟ ورته حضرت موسی علیه السلام پر یو خبره باندې ژاړي.
چې د هغې متعلق بني اسرائیلو دا عقیده درلوده چې په ټولو انبیاو کې الله تعالی لوی فضیلت حضرت موسی ته ورکړی دی. لیکن نن چې کله در دې مقام ته تیر سوې دی در اوسه پورې در شپږم اسمان نه دی پورته سوی، لیکن چې کله ته در دې مقام تیر سوې نو دته ژړا پر دې ورله چې زما د قوم د بني اسرائیلو خبره څنګه غلطه ولاړه، چې تا ته کوم مقام نن الله در نصیب کړی دی، ستا حیثیت د هغه د یو بچي دی او هغې د اولو العزم پیغمبرانو سره د هغې د مځکې پر مخ د الله تعالی کلیملو هغه فضیلت نن هغې ته الله تعالی ور نصیب نه کوي، نو په دې خاطر هغې ستا پر دې فضیلت باندې ژړا کوي. تاسو ګورئ د پیغمبر علیه السلام عجیبه فضیلت و. پیغمبر علیه السلام د مځکې پر مخ باندې نبوي زندگی 23 کاله تیروي. حضرت نوح علیه السلام د دې مځکې پر مخ باندې نبوي زندگی د دعوت زندگی نه 900 کاله تیروي. حضرت موسی علیه السلام د مځکې پر مخ باندې نبوي زندگی ډېره اوږده زندگی تیروي. لیکن پیغمبر علیه السلام ته چې په 23 کاله کې الله تعالی څومره امت ور نصیب کړي او پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې چې د دعوت څومره انسانیت قبول کړي، د حضرت نوح علیه السلام هغه دعوت هغې په 900 کاله کې یا 80 کسانو یا 80 کسانو یا د دې څه لږ کم یا زیات قبول کړي. ځکه الله تعالی پیغمبر ته وایي کان فضل الله عظیما، الله تعالی تا ته ډېر لوی کان فضل الله علیک عظیما، الله تعالی پر تا باندې ډېر لوی فضل او احسان کړی دی. چې کله د دې ځای څخه تېرېږي آخرنی اسمان ته رسېږي. آخرنی اسمان اوم اسمان دی، پر هغې باندې دومره نورانیت دی، پر هغې باندې دومره رڼا او روښنایي ده چې پیغمبر علیه السلام وایي پر هغې باندې د انسان سترګې نه تکیه کېږي. که ګورې په هغې کې د اطلسو پر یو کرسۍ و چوکۍ باندې یو ښایسته بوډا ناست دی، هغې د دې کرسۍ سره د دیوال ته څنګ وهلی دی، د هغې راسته طرف ته یو څه سپین او نوراني مخلوق ناست دی، د هغې چپه طرف ته داسې مخلوق ناست دی چې د هغې رنګونه نیم تور دي نیم سپین دي. پیغمبر علیه السلام چې کله نږدې وله ورځي نو هغه مخلوق چې د هغې رنګونه نیم تور دي نیم سپین دي، د هغې یو مخ ته نهرونه دي، هغې په دې نهرو کې غوټې شروع کړي. چې کله یې غوټې شروع کړي د یوې غوټې څه وروسته چې راپورته د مخ لږ توروالی کم دی، د دویمې غوټې څه بیا د درېیمې غوټې څه بیا د درېیمې غوټې څه وروسته چې راپورته سو هغه مخان مکمل نوراني دي. پیغمبر علیه السلام چې کله ورنږدې جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دی، دا څنګه مخلوق دی، ورته دا ابراهیم علیه السلام دی، سلام ورته وکړه. پیغمبر علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات ته ورغله، چې کله هغې ته سلام وکړي هغې په ډېر ښه شکل د پیغمبر علیه السلام په اووم اسمان باندې استقبال وکړي او د هغې څه وروسته هغې ته د خپل معراج او د سفر مبارکي وویله. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دی چې نوراني مخلوق دی او دا څوک دی چې د هغې رنګونه تور سپین دي او دا په کوم نهرونه دي چې په دې کې غوټه کېږي او دا پر کوم ځای باندې پر کوم مقام باندې موږ حاضر یو. نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته دا بیت المعمور دی، دا په اسمانو کې د ملائکو مکه ده، لکه پر مځکه باندې بیت الله د انسانانو مکه ده او په اسمانو کې بیت المعمور د ملائکو مکه ده. ورته دې بیت المعمور کې حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی او د دې ابراهیم علیه السلام راسته طرف ته د ستا هغه امت دی چې د ده په بچانو کې راځي چې هغې نیک عمله دی، الله تعالی نوراني رنګونه ورکړي دي او دې طرف ته د هغه امت دی چې هغې په بدعملي کې زندگی تیره کړې ده. مؤمنان دي خو بدعمله دي، لیکن چې ته کله ورباندې راښکاره سوې ستا په فضیلت الله تعالی د دوی مخ ته یو د رحمت نهر جاري کوي، یو د مغفرت نهر جاري کوي. چې کله په یو نهر کې دی غوټه سو د الله تعالی د رحمتونو مستحق او چې په دویم نهر کې غوټه سو د الله تعالی د مغفرت او د بخښنې مستحق او چې کله رحمت هم ورباندې رالی مغفرت هم ورباندې رالی الله تعالی هغه د رنګو توروالی په سپینوالي باندې وربدل کړي. پیغمبر علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام سلام و کلام کوي، د ابراهیم علیه السلام د سلام و کلام وروسته بیت المعمور ته ورسي. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته دا هغه محل دی
چې دا د ملائکو مکه ده او د ملائکو بیته ده. 80,000 ملائکې هر سهار دی بیت الله زیارت او طواف له راځي د بیت المعمور او در قیامت پورې بیا هغه ملائکو ته دویم ځل نوبت او موقع نه ملاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بیت المعمور ته راننوځي نه یو نورانی فرشته ورسره راله، هغې د مؤذن په شکل باندې اذان شروع کړي او حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته دا هغه فرشته ده چې د ډېرې زندګۍ څخه د دې مقام لا شوقمنه وله، لیکن دې مقام ته دا نس ور رسېدی. نن ستا په طفیل و برکت، ستا د امامت په برکت الله تعالی د اذان په خاطر دا بیت المعمور ته راننیستله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امامت استحقاق چې د اسمانو پر سر باندې په بیت المعمور کې د هغې د امامت په خاطر الله تعالی یو نورانی فرشته د اذان د ذمهوارۍ دپاره یو ډېر نورانی ځای ته ورننه باسي. لکه د مځکې پر مخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام څوک و؟ حضرت بلال حبشي. لیکن د پیغمبر د امامت برکتو چې الله تعالی هغې مخلوق چې هغې په رنګ باندې تک تور د حضرت بلال حبشي په شکل الله تعالی په دغه شپه باندې هغه په اسمانو کې د هغه ملایکې سره یو ځای کوي، د هغه ملایکې د اواز غږ او د اواز رنګ بعینه د حضرت بلال حبشي د اذان. ځکه روایتو کې راځي چې په دې شپه باندې حضرت بلال حبشي په اسمانو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې جنت له ورځي ورته یا بلال انی سمعت خشخة اقدامک قبلی، ما ستا د پښو ښاره د ځانه څه مخکې په جنت کې ولیدې چې ستا زما څه په جنتو کې مخکې روان وي د معراج په شپه باندې. ورته یا بلاله په کم عمل باندې الله تعالی به دې جنتو ته را رسولی؟ حضرت بلال حبشي ورته وی ورته د الله رسوله چې کله اودس وکم د اودس څخه وروسته مې عادت دا جوړ کړی دی چې 2 رکعته تحیة الوضو نفل لمونځ به همیشه کوم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د هغې برکت دا دی چې د معراج په شپه چې ما د جنتونو سیر کوی په جنت کې ستا د پښو ښاره زما څه مخکې روانو، ما د ملایکو څه پوښتنه کوله چې دا د چا ښاره دی؟ ول دا د بلال حبشي د قدمو ښاره دی. نو حضرت بلال حبشي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤذن. اذان کول دی امت کی معمولی خبره نه ده. حضرت عمر رضی الله عنه به ویل لولا الخلفاء لاذنت، که زما پر ذمه باندې د خلافت ذمهواري نه وای ما به په دې امت کې د اذان ذمهواري سنبالولی. لکه اذان ډېره لو درجه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اطولهم اعناقا یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به په ټوله انسانیت کې جګې غاړې چې ټول اهل قیامت به ننداره کوي، هغه به د هغه خلکو کې چې کوم چا په دنیا کې د اذان ذمهواري سنبال کړي. مؤذنینو ته به الله تعالی ډېر چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مؤذنینو فضیلت بیانوي، حضرت عمر رضی الله عنه به ویلې د الله رسوله د دې خو دا معنا چې بیا به موږ وروسته پر اذان کولو په خپل مابین کې تورې سره رااخو، یو به وایي چې اذان زه کوم، بل وایي چې زه به کوم. لکه جنگ غالبا په یمامه کې د مسلمانانو مؤذن شهید سو، د عربو سردارانو باره پر اذان باندې یو په خپل مابین کې تورې سره راواخیستې، یو ورته ویل چې اذان زما ذمهواري ده، بل ورته زما ذمهواري ده. لیکن حضرت عمر ورته وایي چې د اذان په وجه به موږ یو د بل په مقابل کې تورې رااخ. پیغمبر علیه السلام ورته وایي عمره آخره زمانه به داسې راسي، زما امت به داسې حال ته ورسیږي چې اذان څومره د فضیلت والا عمل دی، لیکن په معاشره کې چې کم چا انتخاب د اذان دپاره وسي د معاشرې خلک به هغې ته در ټولو په کښته نظر ګوري چې دا زموږ د کلي مؤذن دی، دا زموږ د مسجد مؤذن دی. په معاشره کې چې څومره معاش دی، په معاشره کې چې څومره وظیفه ده، په معاشره کې چې څومره قدر دی، په معاشره کې چې څومره عزت دی، دا به ټولو کې د هغه چا دا ډېر کمی چې الله تعالی د دې عظیمې وظیفې دپاره انتخاب کړی چې هغې به د جوماتو د مسجد اذان کوي. ځکه اذان څه دی؟ اذان د الله تعالی سره کلام دی چې کله مؤذن اذان کوي الله تعالی د دې هرې کلمې جواب ورکوي. چې کله په بیت المقدس کې چې کله بیت المعمور کې هغه فرشته اذان کوي چې هغې کله الله اکبر الله اکبر نارې کې الله تعالی ورته صدق عبدي وانا الله وانا اکبر، زما بنده ډېر صادق دی، زه الله هم یم زه اکبر هم یم.
چې کله هغه فرشتي دویمه ناره وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله، نو الله تعالی دستی جواب ورکړي په هغه ځای کې، او صدق عبدي انی انا الله لا اله الا وحدي، زما سه بغیر بل رب نسته، زما بنده ډیر صادق دی. چې کله دې دا ویل چې اشهد ان محمد رسول الله، هغه ورته صدق عبدي، الله ورته زما بنده ډیر صادق دی، محمد ما د ځان دپاره انتخاب د رسول کړی دی، هغه زما رسول دی، هغه ډیر رښتونی او ډیر صادق انسان دی. ستاسو څه ګمان دی چې مقام بیت المعموري او اذان د فرشتیو د ملائکی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله په یو کنج کې د حضرت جبرائیل په څنګ کې ولاړي، او د هغې اذان جواب الله تعالی په خپله باندې ورکوي. د هغې اذان جواب څوک ورکوي؟ الله تعالی ورکوي. شاهد هم حاضر چې الله دی، مشهود چې پر کم چا د نبوت شاهدی ادا کیږي چې محمد یغیم په دې مقام کې موجود دی. چې کله مؤذن وای حی علی الصلاة، ای خلکو لمانځه راسئ، الله تعالی ورته زما بنده ډېر رښتونی دی، دا لمونځ ما پر دې بندګانو باندې ایښی دی. چې ورته حی علی الفلاح، ای خلکو د کامیابۍ ځای له راسئ، نو الله تعالی ورته زما بنده ډېر رښتونی دی، لمونځ ما د بندګانو دپاره د کامیابۍ لار جوړه کړې ده. نو 15 واره د ورځې د مسجد د منارې سه، د مسجد د مؤذن خانې سه چې د حی علی الصلاة حی علی الفلاح غږ کیږي، دا د مؤذن غږ نه وي، په الله قسم دا د الله تعالی د ذات اواز وي چې الله تعالی دې بندګانو ته، ای بندګانو د کامیابۍ ځای له راسئ، ای بندگانو د لمانځه ځای له راسئ، ای بندگانو ما لمونځ ستاسو دپاره د کامیابۍ لار جوړه کړې ده. چې کم څوک 15 وخته د خپل رب آواز اوري او د خپل رب ندا او آواز ته لبیک نه وایي، بیا به د هغې غریب نیکبختي او ښه قسمت څنګه په نصیب باندې سي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې په محله کې سړی اذان اوري د مسجد همسایه یي، د هغې لمونځ بیا د مسجد څخه بغیر بل ځای نسي کېدلی. ځکه دې وخت کې الله تعالی انسانیت ته د جماعتو د لمانځو د دې ندا کوي. د مسلمانانو دپاره څومره به د خوشحالۍ مقام وي که چیرې یو مسلمان دینداره زندگی تیره کړي او خپل ایمان تیر کړي او د قبر تورې کندې ته ورشوس، هر سړی ورشوه کیږي، د الله په ذات مې قسم وي چې هر سړی ورسره مخامخ کیږي. چې کله ملائکه ورته راسي، ورته من ربک من دینک من نبیک، رب دې څوک، دین دې څوک، نبی دې څوک؟ دی ورته ربی الله و دینی الاسلام و نبی محمد، رب میں اللہ و دین میں اسلام و نبی میں محمد. اللہ تعالیٰ د عرش سا آواز وربانی کی وی صدق عبدی صدق عبدی، زما بنده ډېر رښتونی بنده دی او زما بنده ډېر رښتیا ویونکی بنده دی چې هغې ما ته د رب په نظر باندې ګوري او دین ته د اسلام او اسلام ته د دین په نظر باندې ګوري او زما بنده محمد ته د خپل نبی په نظر باندې ګوري. نو دا به ډېر لوړ مقام وي او دا به ډېره لویه نیکبختي او دا به ډېره لویه خوش قسمتي چې د قبر په دوران کې دی کوم جواب ملائکو ته ورکوي او هغه ملائکو پر جواب باندې الله تعالی د عرش صدا فیصله دا شاهدي ادا کوي صدق عبدي صدق عبدي. دې ځای باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 رکعات لمونځ ادا کوي او بیت المعمور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولو ملائکو ته امامت ورکوي او چې څومره د اسمانو ملائکې دي هغې ټولې بیت المعمور کې راجمع سوې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امامت کې په اقتدا کې هغې لمونځ ادا کوي. دې ځای باندې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته 3 القاب ورک، یو لقب د سید المرسلین نو چې ته د ټولو رسولانو سردارې، او دویم لقب الله تعالی د امام المتقین ورکوي چې ته د ټولو تقوادارو انسانانو پیشوا و امام، او دریم لقب الله تعالی قائد الغر المحجلین چې کوم واضح انسانان الله تعالی د نبوت په شکل دی دنیا ته راستولی دي د هغې ټولو قیادت او سرداری او مشري ستا په لاس وله. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي انا قائدهم اذا وفدوا، د قیامت په میدان کې چې انسانان ټوله د الله حضور ته ورځي
او د شفاعتو د دې سوال کوي نو انا قائدهم د ټول قیادت او مشرتوب به زما په لاس کې حضرت آدم علیه السلام دی د آدم علیه السلام چې څومره اولاده ده هغې به ټوله زما در بیرغ لاندې او زما په قیادت کې به او در هغې وخته پورې به په ما باندې پسې چې در څو د جنت دروازه زه خلاصوم د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام ته انبیا را پیښیږي بعضې انبیا د پیغمبر علیه السلام حضور ته راسي د هغې سره زر امتیان ورسره وي بعضې انبیا داسې راځي چې د هغې سره 100 امتیان ورسره وي بعضې انبیا داسې راځي چې د هغې سره 10 امتیان ورسره وي بعضې انبیا داسې راځي چې د هغې سره 1 امتي ورسره وي بعضې انبیا ځکه 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران دي د چا سره 1 امتي هم نه وي ورسره د دې مثال داسې دی لکه یو ځای چې یو بادشاه راځي نو د هغې علاقې چې څومره افسر خلک دي مشران د حکومت نو هغې خپل ماتحت عمله د هغې سره د هغې استقبال ته پیښیږي نو ټول انبیا هغې خپل امتونه پیغمبر علیه صلات وسلام ته پیښوي د چا سره لږ امت ورسره وي د چا سره ډېر امت ورسره وي د چا سره کم امت ورسره وي د چا سره زیات امت ورسره وي په آخر کې پیغمبر علیه صلات وسلام ته یو ډېر لویه ډله ښکاره سو پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره پوښتنه کوي دا دومره عظیم امت د چا دی هغه ورته دا د حضرت موسی علیه السلام پیغمبر علیه السلام په دې زړه کې لږ رنجیده سو چې حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی دومره عظیم امت ورکړی دی نه معلوم چې زما امت به دې درجې ته رسېدلی که به نه رسېدلی ځکه هلته د قیامت په میدان کې هر نبی په خپل امت او د خپل امت په کثرت باندې خوشحاله کېږي ځکه پیغمبر علیه السلام وایي تکاثروا وتناسلوا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه تاسو به بچان ډېر پیدا کوئ تاسو به نسلونه ډېر زیاتوئ د قیامت په میدان کې به زه ستاسو په ډېروالي باندې پر نورو امتو فخر کوم حضرت جبرائیل علیه السلام په دې باندې پوس چې پیغمبر علیه السلام په مزاج کې لږ رنجیدګي راغله د هغې څه وروسته یو ډېره عظیمه ډله ښکاره سوه چې د هغې ابتدا او انتها نه معلومېدله پیغمبر علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام دستي ورته دا ستا امت دی ستا د امت ارواح دي ورته د دې څه سوا 80,000 ستا په امت کې داسې انسانان ستا چې هغه دلته حاضر نه دي حساب و کتاب ته هغه الله تعالی بلا حساب و بلا کتاب جنتو ته ورولي یو روایت کې راځي چې په دې 80,000 انسانانو کې د هر سړي سره 80,000 خپل ملګري ورسره دي چې 80,000 بیا په 80,000 کې ضربېږي نو ورته د هر سړي سره خپل 80,000 ملګري ورسره دي چې هغې به بیا د په شفاعت الله بې حساب و بې کتابه جنتو ته ورولي ګوره دنیا کې چې یو بادشاهان سره یو ځای کېږي نو هر بادشاه په خپل فوج او په خپل رعیت د هغې په کثرت او په غټ حکومت باندې ډېر خوشحاله کېږي نو پیغمبر علیه السلام چې د انبیاو سره ملاقات کوي نو هغې وخت کې بیا د انبیاو هم عادت و طبیعت دا دی چې هغې د خپل امت په کثرت او په ډېروالي باندې ډېر خوشحاله کېږي نو د دنیا یو بادشاه د خپل رعیت په کثرت په هغې باندې خوشحاله کېږي ستاسو څه خیال دی چې پیغمبر علیه السلام د خپل امت پر کثرت باندې څومره حرص درلودی لکه قرآن کریم ورته حریص علیکم دا پیغمبر پر دې خپل امت باندې ډېر حارس و چې زما امت په کثرت کې راسي په ډېر کې راسي بالمؤمنین رؤوف الرحیم پر مؤمنانو باندې د هغې ډېر رحم و پر هغې مؤمنانو باندې د هغې ډېر شفقت چې کله منظر خلاص سلو د دې څه وروسته پیغمبر علیه السلام مخ ته ځي مخ ته څه راځي سدرة المنتهی د اسمانو پر سر در ټولو اسمانو تیر سدرة المنتهی ته ورسېدی او سدرة المنتهی زموږ د قرآن په آیاتو کې ثابت ده سدرة المنتهی څه وله سدرة المنتهی یو درخت و د هغې ټوله تنه د سرو زرو سوه د هغې پاڼې د قسمه قسم ملغلرو د یاقوتو سوې د هغې پر هره پاڼه باندې په زرونو زرونو د سرو زرو ملخان لګېدلي وو پیغمبر علیه السلام چې کله سدرة المنتهی ته راښکاره سو چې سدرة المنتهی ته راژندي سو د هغې څه برېښنا راپورته سوله حضرت جبرائیل علیه السلام د هغه برېښنا تاب نه راوړی هغه یو قسم نافید معدوم پر شا ولاړی د پیغمبر علیه السلام سنیهام
چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سدرة المنتهى ته راښکاره سو د هغې پر هره پاڼه باندې په زرونو د سرو زرو ملخان دي. هغې ټولو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په استقبال کې تسبیحات شروع کړو. چې کله د هغې تسبیحاتو غږ شو او د حضرت جبرائیل علیه السلام ورکوالی سو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر زړه باندې لږ خوف او بیره راغله. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر زړه باندې بیره راغله، حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام برته راښکاره سو. ورته محمده د خوف او د بیرې حالت نه دی، زما په الله قسم چې دا ټوله نظام ستا د استقبال لپاره تیار دی. ورته دې ځای کې به ستا بیره څنګه وي؟ د ټولو څه مخکې د الله پر عرش باندې ستا نوم لیکلی دی، لا اله الا الله محمد رسول الله، او ته به اوس د الله عرش ته پورته کېږې چې کوم ځای کې نوم لیکلی هلته مسما ځان رسوي، او ته د دې نامه مسما یې، ته به اوس د الله عرش ته رسېږې. دا ستا دپاره د بیرې مقام نه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام سره دی چې مخ ته ورځي، نو د الله تعالی د شهنشاهۍ پرده چې الله تعالی په 80,000 حجابه کې پوشیده دی بلا کیف، دې ځای باندې هغه د فردي او د هغې هغه نظر او ننداره پیغمبر علیه السلام ته ښکاره کېږي، چې هغې ښکاره کېږي حضرت جبرائیل علیه السلام پاته سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستی ورته وایي، هغه فارسي کې یو بیت دی چې در دوستی مخلصیم یافتی، چرا عنان از رفاقت منتافتی. ورته یې جبرائیل زما او ستا خو ډېره ښه دوستي و، ډېر ښه سفر و، ولې را سفر شا سوې؟ هغه څه ورته وایي، گر یک سر موی برتر فرم پروغ تجلا بسوزد فرم. ورته یې محمده که یو بیشته نور پر مخ ورسم، زما وزرونه د الله تعالی حجابات ټوله سوځي، ما ته نور اجازت نشته. بس دې دوران کې اوله شاهي پرده د الله تعالی ښکاره سوه، د ملاقات. یو فرشته راله چې یو نوراني فرشته ده، هغې د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام څخه پیغمبر علیه السلام تسلیم کړي، لکه یو میلمه چې یوه ډله بله ډله ته ورسپاري. په هغه حجاباتو کې روان سو. حضرت جبرائیل علیه السلام څخه آخرنۍ پوښتنه پیغمبر علیه السلام ورته کوي، ورته دا فرشته څوک ده، دا دې لیدلی ده؟ حضرت جبرائیل علیه السلام وایي چې څومره زندګي الله را کړې ده، اول ځل مې د دې فرشتې دیدار سوی دی، دې څه مخکې مې نه ده لیدلی. هغه فرشتې پیغمبر علیه السلام د الله د نور په حجاباتو په پردو کې، په هغه شهنشاهي پردو کې روان کړ. 80,000 پردې دي، د هرې پردې د موټایي او پونډوالی د هرې پردې څخه تېرېدل دا په 500 کاله کې دي. لیکن چونکې د الله تعالی دربار دی، چونکې د الله تعالی ملاقات دی، چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزات دي، نو په دې خاطر په ډېر لږ وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حجاباتو څخه تیر سو. چې کله تیر سو، د هغې څه وروسته هغه فرشته چې حجابات ختمیږي، هغې پر شا ختمیږي. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نور زما د پر مخ تګ وس نسته. د دې څه وروسته رف رف راشوه کېږي، یو قسم کټ دی چې د هغې رڼا د دې دنیا د لمره څخه 40 چنده زیاته ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر رف رف باندې کښېنوي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله عرش ته پورته سو. نور ته دې د بیان طاقت د چا سره نسته چې د الله تعالی عرش ته پیغمبر علیه السلام څنګه ورسېدی. چې ورسېدی پیغمبر علیه السلام د الله عرش ته په سجده کې پرېوت. چې کله سجدې کې پرېوتی، الله تعالی ورته ارفع رأسک یا محمد، سر راپورته کړه. چې کله پیغمبر علیه السلام سر راپورته کړي، الله تعالی وایي زما دپاره دې څه راغوړي. دی څه ورته وایي؟ ورته التحیات لله والصلوات لله والطیبات لله. یا الله چې څومره عبادتونه دي، مالی دي، بدني دي، جسمانی دي، چې څومره تحفې دي، دا مې نن ټولې ستا حضور ته راورسولې. الله تعالی ورته تحفه دې ما ته منظوره کړه. الله تعالی منظوره ده، الله تعالی د هغې خوا څه غږ ورکړي، ورته السلام علیک ایها النبی ورحمت الله. دی څه ورته وایي؟ عجیبه پیغمبر دی، دی وخت کې هم ګناهګار او امت نه ځینې هېرېږي. دی ورته السلام علینا، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. یا الله پر ما دې هم سلام چې زما نیک بندگان دي، پر هغې دې هم ستا سلام. د دې څه وروسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی سره کوم کلام اوس، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چند تمناوې ورته ښکاره کوي. ورته یا الله تا ابراهیم ته څه ورکړي وو، زما سره به څه کوې؟
تا موسی ته کومه درجه ورکړې وه زما سره به څه کوې تا موسی او عیسی ته کومه درجه ورکړې وه د هغې په عوض کې به ما ته څه راکوې نو د الله تعالی سره چې د الله پر عرش باندې د پیغمبر علیه السلام څومره کلامات سوي دي د هغې متعلق په زندگی کې که زندگی وه پر روانه جمعه کې مذاکره کوو الله تعالی دې د پیغمبر علیه السلام نقشه را نصیب کی الله تعالی دې مې د پیغمبر د برکاتو څخه محرومه نه ګرځوي الله تعالی دې د قیامت په میدان کې د شفاعت زموږ د ټولو په نصیب کی الله تعالی دې مې د په معیت او ملګرتیا کې جنت الفردوس ته ورسوي الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي واخر